د زه وړکۍ او پلار پیغه چې کوم عسکرو دي طالبانو سره جنګ تیمور وجرال کله هوټل ته ولاړه سم هوټل باندې وګرځم ته مړی راکړې بیا پلارنی منګړې دنیا گئی دا او تلاړې رانا بیل تا سخت زندگی دا او تلاړې رانا پلارنی قدرمن لیدونکو السلام علیکم هله دروغ جوړ بیاست ورونو دغه کوچنی ماشوم استاسې وینه یا ما سره مخکې هم ډیرو خلکو خبرې شریکې کړې وې دي کیسه را سره شریکه کړې ده د هر ورځ شرنه شهر کې هم دلته شاوخوا پیاز خرڅوي یو من نیمن پیاز یې په سر راخیستي له کور نه راوړي دلته یې خرڅوي او بیا هغه پیسې ترلاسه کوي هغه کور ته وړي او ځا کورنۍ ورباندې رساتي راځئ چې وګورو چې دوی څه کیسه ده د ژوند کیسه یې څه ډول ده تناروغي کړل ډېر تیره ګناه ما سړی مسې ماشومې ښه په خیر یې ستړی مسې ښه یې جوړه یې په خیر دا څه کوې پیاز خرڅوم ولې خرڅوې د تره ته خرڅوم بیا د تره مړی چیرې د تره دې دي ښه دا کېر ده بچو ستړی مه نیسه ډېر ښه نو څو خلطې دې ورځې خرڅوې لا درې لا دوه لا څلور ښه درې دوه څلور خرڅوې څو روپۍ بیا ګټې خلک چې شفقت راباندې کوي هغه هم ورته خلک دغسې مرسته نه در سره کوي یا چېرته یې خرڅوې ده دا بازار کې خرڅوم بازار کې کوم ځای کې هلته یې منډیي خواته یې خرڅوې که بل منډیي خواته دلته دا چیرې خرڅوم ښه نو تر سره ګډه یې که جلا یاستې جلا یې په کور کې دې نور څوک دي یوه مې مور ده دوه مې نور خویندې دي دوه دې خویندې دي که دوه مې نور خویندې دي د مور دې چې پلار مې مړ شو مور مې د مور مې یوه بله خور نه سوله هغې سره هم څلور خویندې څلور ټولې خویندې یاستئ یو ورور ده نورې ټولې تر تا کسیرانې دي ښه نو ته د کور ګټه کې بازار کې کار کوي بیا په مقابل کې ورور تاسو ته مړۍ او هغه درکوي تره مړۍ او چای او که کار ونه کوي بیا کار نه وکړو که کار نه وکړو نو کله هوټل ته ولاړه سم هوټل باندې وګرځم ته مړۍ راکړې بیا کور ته هوټل وال بیا ته دغسې مړۍ درکوي بیا ته هغه کور کې خورئ سره ښه شی پیدا کېږي پیدا کېږي نه کوم یو شفقت را باندې وکړي هغه یې راکوي ښه صحیح ده تا ډېر خلک ویني هلته په کیمره کې تا خلکو چې غوښتنه څه ده خلکو ته څه یایسل تا سره څه وکړي زه تاسې مرسته را سره وکړي د څه شي مرسته در سره وکړي د سامان مرسته دې را سره وکړي موږ هم غریبي کې دغه پیاز خرڅوو بیا ښه یعنې که تاسو سره مرسته وسي ته به په هغو پیسو باندې په هغه مرسته څه شی کېږدي کور لپاره بیا شی به پرې څه شی به پرې واخلې غوړي برخې ستا ختمه سي دا نور مرسته غوړي به پرې اخلو برخې به پرې اخلو برخې به پرې اخلو شی ښی به پرې اخلو ښه د کوم ځای چې راغلي یاستئ اصلي کور هم چېرته ده اصلي کور هم اصلا چېرته ده چې اوس دلته راغلي یاستئ سرې زنکۍ کې سرې زنکۍ دغه کوم ځای ده پکتیکا ده که بل ولایت ده که نورې ولسوالۍ سره زنکۍ نومېږي چې خدای زه وړکۍ ولم زما مور زه وړکۍ او پلار پیغه چې کوم عسکرو دي طالبانو سره جنګ تیمور وجرال ښه اتې تا پلار کې وویستل سو نور دې څوک نسته اوس چېرته اوسئ دلته بازار کې اوسئ چا کور در کړی ده که په کرایه په حویلۍ کې اوسئ کرایه اوسو ترم 15,000 روپۍ ورکوي خپله کې اوسي او موږ 15,000 روپۍ ورکوو خپله کې نو پیسې له کومه کوئ د کرایې سې ورې کوي څوک چې حوصله را باندې وکړي هغه ورکوو پیدا کېږي کرایه ورکړې ده که در باندې پاته ده را باندې پاته څومره پاته ده 15,000 روپۍ را باندې پاته یوې میاشتې
زموږ هم تر دوبي پورې دي. ما د پلار دي ما په مور باندې 6,000 روپۍ دي. ما په پلار باندې 6,000 روپۍ دوی دي. ما په تره په باندې ښه ټوله باندې ښه دا په څو خرڅوې دا یوه خلطه پیاز؟ 1.50 اورې 50 بیا اتیا روپۍ خرڅوو. 1.50 اورې 50 بیا وکه اتیا روپۍ دغه یې نه درته معلومیږي که یو څوک 2 خلطې درچې وغواړي په څو به یې ورکوې؟ 80 اورې په 100 بیا 80 اورې 100 بیا اتې به ټولې څو سي؟ اتې به ټول 1.5 اورې 10 بیا. آفرین ښه په حساب خو پېژې که نه؟ پټ په پیسې اوس داسې زه درچې واخلم او پیسې درکړم په دغو چې شی کور ته وړې کومه که زه دا هم نه درچې واخلم دغسې یو څو روپۍ درکړم ته به کور ته چې شی پې وړې اوس؟ زه به یې مور ته بیا ورکړم هغې کرایې ته به ژدو که لا به یوه څه شی به پې دا چای لا بل شی به پې وکړو. ته یې خپله نه وړې مور دې شی اخلي یا زه ورته راشم مور بیا خپل راکړي بیا زه را چای لا بل اتې درته ووایي چې دا شی راوړه کور ته که نه؟ دغه در واخله دغه باندې که دې چې شی کور ته اخیستل صحیح ده؟ او دغه هم کور ته یوسه انشاءالله له تا سره مخکې مې وویل مرسته کېږي که خیر وسي مرسته در سره وسي بیا به هغه پیسې تاسې ته درکوو اتې به تاسې د کور کرایه پې باندې پرې کوئ او خوراکي مواد به پې باندې اخلئ د ژمي لپاره به د سون توکي پې باندې واخلئ یا لرګي او دا شیان صحیح ده؟ صحیح ده چې څومره مرسته در سره وسي صحیح ده؟ هر څومره چې څومره ته څومره پیسې غواړې څومره مرسته باید در سره وسي ستاسو په وس کې څومره هغه دي خو ته یې وغواړه چې ما دومره پیسې په کار دي اتې مې بس دي څومره به دې په کار کېږي تقریبا کار کېږي خو ډېر څومره ډېر په کار کې خو ډېرې خو به اندازه لري څومره 1000 2000 3000 15000 10000 1 لک 1.5 لک څومره 1 لک په کار کې 2 لک هم په کار کې څو ډېرې ښه ده که نه اتې به م ستونزې ډېرې پې حل سي صحیح قدرمنو لیدونکو د دغې کوچنۍ ماشومې د ژوند کیسه ډیره تریخه ده واقعا هم څه وړ ما ته خلکو ویلي و همداسې مشکلات لري دا ماشومه د کور ټولو سرپرستي په غاړه لري شرنه ښار کې دغه 2-3-4 بوجۍ خلطي البته پیاز پلوري او په مقابل کې دوی ته مړۍ رسیږي هغه خوراک چې هغه روزانه ورته څوک اړتیا لري او باید ویې خوري او ژوند ورباندې وکړي سخت زندگی دا او تلاړی رانا پلارانی منګړی دنیا گئی دا او تلاړی رانا بلتا سخت زندگی دا او تلاړی رانا پلارانی منګړی دنیا گئی دا او تلاړی رانا بلتا سخت زندگی دا او تلاړی رانا